لغمان والي د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو د سیمې اړوند د ناصرو قوم له مشرانو غوښتنه وکړه چې د لویې لارې او خپلو سیمو د لا ډاډمن امنیت په موخه خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړي. د لغمان والي رحمت الله ارمل په داسې حال کې د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو سیمې د ناصرو قوم له مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره ولیدل چې پر مهال یې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او د دې شورا غړي اجمل وفا هم شتون درلوده. د ناصرو د قوم راغلو مشرانو په استازولۍ ملک دلاور د لغمان والي څخه مننه وکړه چې تل یې د ولسونو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه په ورین تندي اورېدلي دي. دوی وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر خلک غواړي په لوی لاس د دوی سیمې او د قوم نوم یې بد کړي او دوی تل د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. راغلو قومي مشرانو د روغتیا، پوهنې او انکشاف په برخه کې خپلې بېلابېلې ستونزې هم د حل په موخه شریکې کړې. د لغمان والي رحمت الله ارمل د ناصرو قوم له راغلو مشرانو مننه وکړه چې تل یې د بېلابېلو مسایلو په اړه له مسؤلینو سره لیدلي دي. هغه وویل چې په هیواد کې روانه جګړه چې د طالبانو له لوري ترسره کیږي د افغانانو ملي او کلتوري ارزښتونو ته یې زیان اړولی دی. نوموړي د ناصرو د قوم له راغلو مشرانو غوښتنه وکړه چې د لویې لارې او خپلو سیمو د لا ډاډمن امنیت په موخه خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړي. هغه د ټلیفون په لیکه د عامې روغتیا، پوهنې او کلیو او بیا رغونې او پراختیا رئیس ته لارښوونه وکړه چې د یادې سیمې راغلو ولسونو ستونزو حل لپاره ځانګړې پاملرنه ولري. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان.